علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. وابۍ سره تعلق لرونکی یو ښایسته ښکلی ځوان او ښایسته جینۍ دوستانو د غیرت په نوم باندې ډیر په بېدردۍ سره قتل شول. دوستانو، چا قتل کړ او کوم ځای کې قتل کړل او ولې قتل کړل؟ دوستانو، د دې په هکله تاسو سره مکمل معلومات شریکوو او تاسو ته مکمل حقیقت ښیو چې دوستانو د دې په هکله حقیقت څه دی. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ او زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې کوم تازه او نوې نیوز راځي هغه به تاسو ته زر تر زر در رسي. دوستانو، ډیره افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د صوابۍ سره تعلق لرونکی یو ښایسته ښکلی ځوان او یو جینۍ چې دا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل. دوستانو، د جینۍ ورور دا دواړه قتل کړل او دوستانو دا ویل کېږي چې دا جینۍ او هلک د خپله کې محبت او مینې محبت تعلقاتو او یو بل سره به په موبایل باندې خبرې کولې. دوستانو، د خپله کې واده کول غوښتل، خو چونکې جینۍ مالداره وه او د هلک ته یې نه ورکوله نو دوستانو جینۍ د هلک سره دا خبره کړې وه چې زه به تا سره بیا تخت. دوستانو، جینۍ د پاره رشتې د پاره خلک راغلو نو د دې حق کې دوستانو جینۍ ورنه انکار وکړو او دوستانو بیا څو ورځې بعد دوستانو جینۍ د هلک سره وتښتېده او دوستانو د دې جینۍ ورور د هلک او جینۍ ګیر کړل او دوستانو بیا یې قتل کړل. دوستانو، یقینا چې ډیر ظلم او زیاتی کړی دی. دوه ښایسته ځوانانې یو ځوان او یوه جینۍ قتل کړل. نو دا شی زموږ په پښتو معاشرې کې ډیر زیات دی چې د پخوا هلک ته واده کول یا جینۍ ته واده کول دا ډیر زیات جرم ګڼلی شي. حالانکه دا خو اسلام هم موږ ته ښیي چې د چا سره خوښ وي نو د هغه سره دې واده وکړي. دوستانو، که تاسو چېرې زموږ د چینل نه سبسکرایب کړی نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.